دلته یو بله مسله اهمه چې د حیض کم سے کم ورځ صحیح او اکثر صحیح. یعنی بعضو فقهاو دا خبره ذکر کړې ده، وایي حیض په زنانه باندې چې راځي نو کم سے کم دا شپه ورځي، یعنی دا نشي کېدی چې حیض دې د شپې ورځې نه کمی، او یا زیات نه زیات 15 ورځې. بعض علما وایي کم سے کم 3 ورځې او زیات نه زیات 10 ورځې. خو راجح قول دا دی د دلایلو په رڼا کې موږ به هره خبره هغه خبرې ته مضبوط وایو چې دلیل پې مضبوط وي. لکه زموږ کار د څه سره دی؟ هغه د دلیل سره دی. د دلایلو په رڼا کې دا خبره زوروره ده چې نه د کم سے کم صحت شتي او نه د زیات نه زیات صحت شتي. دغه وینه معروفه ده، زنانو ته معلومه چې دغه وینه وه حیض شتي، چې نه وه حیض نشتي. او په دې کې د ډېرې ګټې جاخې نه سړی څه شي خلاص. لکه بعضو مولیانو د بعضو علماو دا کاري دا مسله هسې داسې جوره کې داسې چینجنه ورته کېږي، که دا داسې او که دا داسې او که دا داسې شي او که دا داسې شي او که دا داسې شي. ای که اکثر مسلې چې ته وګورې هغه دی بې دلیله بیانوي. لکه عوامو ته مسله اسانه کړه چې د الله دا بندګي په اسانه باندې. نو کم سے کم حیض د دې څه مدت شریعت نه دی ښوولی. او ګوره مسله عام وړم نه ده کنه چې بعضو خلکو ته راځي. امت دوه قسمه دی، نارینه زنانه. یعنې دا مسله وړه ده. د امت د لوی خلکو سره تعلق ساتي. نو پکار دا و چې رسول صلی الله علیه وسلم په صفا الفاظو کې ویلی وی چې د حیض کم سے کم موده دومره ده، زیات نه زیات دومره ده. خو داسې نه دي ویلي. چې نه دي ویلي بیا خلک پرېږده دغه شان چې د حیض وینه وه چې حیض دی چې نه وه نشته. نو کیدی شي 10 ورځې شي، لکه اکثر 2 ورځې، کیدی شي 10، کیدی شي 15، چې څو پورې دغه وینه ده دا حیض دی. اوس عجیبه خبره ده د کوم علما چې دا وایي زیات نه زیات ورځې د حیض څو دي 10 او بعض وایي 15. عجیبه څه ده؟ لکه یو زنانه د نن 10مه ورځ ده او بیماری پې شتي، سبا یې 11مه ده دقه بیماري شتي، خو سبا حیض نه دی نن حیض دی. عجیبه نه ده؟ او مکه بیماري چې پرون وه هغه حیض و، نن هغه څه دی؟ نن حیض نه دی. ځکه چې وایي دا د 10 ورځو نه څه شوه زیاته شوه. نو دا کمزوري خبره ده. بلکې بعض زنانه خو هغه دي چې د سره په حیض نه راځي، او بعض زنانه هغه دي چې هغو باندې څو ګنټو دپاره حیض راځي. نو هغوی ته به څه وایو چې ستاسو دا حیض نه دی، ځکه چې کم سے کم شپه ورځ ده یا 3 ورځې او 3 شپې دي. نو راجح قول دا دی چې نه کم سے کم حد شتي او نه د زیات نه زیات صحت شتي، او نه په منځ کې د طهارت صحت شتي چې لازم به زنانه 2 حیضو په منځ کې 2 ورځې پاک کوي. نه، اس حد شریعت نه دی ښوولی. چې شریعت حد نه دی ښوولی نو موږ پکې د ځان نه ګوتې نشو وهلی.